په تاسو یو سوال لا اوچتیږي او اکثر خلک یې کوي مطلب ستاسو مور پلار شته دي دغه په صلاح مشوره باندې تاسو دا کار کوي کنه د خپل مرزي نه جان دا مور دلته چې کم د باجوړ کم خلک دي کوم ولسته مینه درکې او ډیر ښه خلک دي الله دې خوشاله ډیر ښه خلک دي مطلب تاسو پروګرامونو له چکل خلک بوزي ته دې سره نه خوشاله وي او چې کله واپس تاسو راځي د غیر رویه او کردار تاسو سره څنګه د غیر رویه دوه وجات کنه اوس مثال ورته کور کلی کې چې تاسو کم خلک دي کم رشتہ دار دي څوک د سره ډیر مینه کوي بس کلی کې داسې ماماګان سلامونه احترامات لیدونکو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده د اختر د ډومبۍ ورځې نه موږ تاسو ته لګیو چې به امن پارک باریکاو کې امن میله امن شو روانه ده او د باجوړ لپاره زده یو خوش قسمتي ګڼم چې دغه شان خلک راځي هغه کې مختلف قسم هنرمند راغلي دي سندرغاړي راغلي دي او دلته چې کم دي اکټران راغلي دي او نور هم را روان دي خو چونکې ما سره چې کم رور ناشته تاسو به پیژنئ خواجه سره دی هم د معاشري یو حصہ ده او د معاشري مخلوق دی نه مردان چې کوم خواجه سره دی هم دلته پرفارمنس کول راغلي دي نو په سایډ ورته السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام څنګه خیر زما نوم دی نه مردان راغلم دلته د شوله بس ډیر خوند یو کو ډیر خشو روانه ده بس دوه درې ورځې بل ته مردان صلی الله علیه وسلم خیر کینو صحیح ده دلته چې کوم د باجوړ کم خلک دي کوم ولسته مینه درکې او ډیر ښه خلک دي الله دې خوشاله ډیر ښه خلک دي ولی مینه نه خپل کا ناشتي خشو ګوري ښه خنداګانې کوي ښه ډیر ښه خلک دي ولی نه مینه نه خلک دي نور پښتانه لکه مطلب کم ځای کې خلک تنګي را تنګي یا چيړي خو نه دا زه خبرم یا سو خواجه سره پورم خبرې پوښي وای څنګه کې اسه بره به مطلب تستاره د خبره مطلب دا چې ته خشي ټول دنیا خدا او کته بد شي ټول دنیا به تاسو سره بد خو مطلب تاسو پروګرامونو له چکل خلک بوزي ته دې سره نه خوشاله وي او چې کله واپس تاسو راځي د غیر رویه او کردار تاسو سره څنګه د غیر رویه دوه وجات کنه اوس مثال ورته وګوره موږ پروګرام منس کې لا پروګرام کې څه چا سره جګړه وکړو ناغو کو نو لازمي ده پښتانه دي هغه په لار کې ودري موږ له مسله پیش کړي نو سه پروګرام موږ صحیح په طریقه وکړو خیر دی وی کا پروګرام کې یو کس تیزم شي موږ کس وای زه خیر دې مړه د کلی ته راغلی برداشت کولی نو سبب هغه خپل غلطي په خپل مني نو سه موږ هم تیز شو د عوام هم تیز شي نو بیا خو دواړه نه کیږي کنه دا هم پښتانه دي کوم پنجابیان هم نه دي څه خبره به تیز ویسي په تاسو یو سوال لا اوچتیږي او اکثر خلک یې کوي مطلب تاسو مور پلار شته دي دغه په صلاح مشوره باندې تاسو دا کار کوي کنه د خپل مرزي نه جان دا مور پلار په صلاح حکم اجرا خواجه سره دا کار نه کوي دا موږ په خپل مرزي کوو بس دا د الله تقسیم دی بس بچپن نه راوتی پوښي سلورم سکول ماشوم سونه وای هغه وخت نه ډغره شروع کړی تر اوسه پورې سم نه کور ته ځي کلی ته بس کلی ته زو پټ زونو پړځي مور پلار د تیادی کی کومور د تیادی کی پلار د تیادی کی دواړو کې کم یو ولې نه ټول را لایادي پوښي بس سو کو مجبوری ده بس نو هر چاته نشو مخامخ کې د کلی رشتہ دارانم دی هغه نو بس پټ ذکر ته پټ راځي کور کلی کې چې تاسو کم خلک د کم رشتہ دار دي څوک د سره ډیر مینه کوي بس کلی کې داسې ماماګان لري مرګري مینه کوي فردا سي هغه مینه نه څنګه عام خلکو سره کوي هغه سي تعاون هغه سي مینه هغه شی موږ سره نه کوي زنانو سره څنګه مینه کوي خپلوان او رشتہ داران مور او پلار موږ خلکو سره نه زنانو هغه سي هغه کوي نه سړی هغه سي مینه کوي دواړه تاسو پرفارمنس شروع کېدو ولر په اخیره سر کې چې کوم تاسو خواجه سرانو نه دي یا نور پښتانه دی هغه په اخیره سر کې سمسج خپل غونډه کې میسج ورکا میسج دا خبره ده پښتنو تم پوښي چې مثال ترته جذباتي ډیری پښتانه نو مهرباني وکي دا جذبات کم کې جذبات کم کې نو جګړه باندې کې کيو کستي شي بل ته نرمي پکار ده کار څنګه مثلا د خواجه سره عامم مثال درته دواړه کسان 30 نو بیا خو لازمي ارزه جګړه ده په اخیره سر کې خلک وایي چې بابا جوړ کې د امن صورتحال خراب دي تاسو خواجه سره هم ناراضي نور پنکاران هم ناراضي هغه خلکو ته څه وینا کول غواړي چې بابا جوړ کې امن شته یا نشته نی با جوړ کې خپل امن دي پوښ زما دوه مورز دراغلم دلته پوښ خپل امن دي خپل عزتګار خلک دي پوښ نو مثال دا غي نور خو سنشته دونه غټه مسله شو سم ماته نه پیښ شوی بیا تاسو رسوک بل نظر کې با جوړ ته راځي ها په جار پر ازوار وخت پر ازموږه کاروبار ده ثانک یو سو مچ ډیر زیاته مننه
بالکل ملګرو د دې رور خبرې تاسو واورېدې شو شروع کیږي د دې نه نیکسټ هم پروګرامونه کوو خو دا ټیم خپل کوربه خپل رور سلیمان سالار لور کې اجازه چې چرته مې خاط آباد او بریالي اوسئ موږ په خپل دعاګانو کې ساتي د الله په امان